سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 19 چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 11 سره برابره ده. مزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. دیوبند دارالعلوم کې د متقي هرکلی د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر نن د هند دیوبند اسلامي دارالعلوم څخه لیدنه وکړه. پر افغانستان د پاکستان بریدونه او د اسلامي امارت چوپتیا. پاکستان وايي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي، خو د افغانستان حاکمیت ته درناوی لري. او د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر په خپل کاري دفتر کې د چین له سفیر او مل تخنیکی پلاوي سره لیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر نن د هند دیوبند اسلامي دارالعلوم څخه لیدنه وکړه. هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي نن د هند او اتر پردیش ایالت د سهارنپور په ولسوالۍ کې د دیوبند اسلامي مدرسې څخه لیدنه وکړه. متقي د دیوبند علماو او د سیمې خلکو له تود هرکلي څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې د هند او افغانستان اړیکې راتلونکي ډېر روښانه ښکاري. متقي د 2021 کال وروسته د اسلامي امارت لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوموړي سفر د نوې ډیلي د هڅو لپاره یو مهم ګام دی چې د اسلامي امارت سره کاري اړیکې جوړې کړي، که څه هم هند په رسمي توګه اسلامي امارت نه پیژني. متقي زیاته کړې چې دیوبند د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی مرکز دی او افغانستان او دیوبند سره اړیکې لري. نوموړي ویل چې افغان زده کوونکي هم دلته راشي او زده کړه وکړي. دیوبند دارالعلوم چې یوه اسلامي مدرسه ده د اتر پردیش په دیوبند ښار کې موقعیت لري. د هند او نړۍ له مختلفو برخو څخه دیني عالمان روزي. پاکستان وايي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي، خو د افغانستان حاکمیت ته درناوی لري. که څه هم د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون د کابل په وړاندې د خپلو هوایي بریدونو په اړه مستقیمه څه ونه ویل، خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد اقدامات د ځان د دفاع مشروع حق په توګه تعریف کړل. پاکستاني رسنۍ ویلي چې د بهرنی چارو وزارت وین شفقت علي خان د اونیزه غونډه کې د کابل سره د اوږدمهاله خبرو اترو او همکاري په اړه اهمیت ټینګار وکړ. نوموړي ویلي چې پاکستان د خپلو خلکو د امنیت او د هوساینې لپاره خپل بې بدله ژمنتیا بیا تکراروي. شفقت علي زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان حاکمیت ته درناوی لري او د خپلو ګاونډیو سره د خبرو اترو او همکاري په برخه کې ثابت پاتې دی، ترڅو د ترهګرۍ ګډې ننګونې حل کړي. د نوموړي په وینا د پاکستان امنیتي عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس وو چې هدف یې خپلو وګړو ته د ترهګرو ډلو لکه تحریک طالبان نه د دفاع لپاره وو. دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د پنجشنبې په شپه کابل کې دوه ګونې چاودنې وشوې. د رسنیو د راپور له مخې یو موټر یې هدف ګرځولی و چې د ټي ټي پي سره تړاو لري او دا وړاندوینه شوې چې هدف یې د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود و. خو په رسنیو کې نوموړي ته یو منسوب غږ ویل شوي چې نوموړی په خپله قبایلي سیمه کې دی، بل لور ته اسلامي امارت بیا د دې ډلو لپاره د خوندي پناه ځایونو ورکولو تورونه ردوي. د اسلامي امارت عامه روغتیا وزیر په خپل کاري دفتر کې د چین له سفیر او مل تخنیکی پلاوي سره لیدلي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالی په خپل کاري دفتر کې د چین له سفیر جاوشینګ او مل تخنیکی پلاوي سره لیدنه کې د چین هیواد له لوري د کندهار ولایت میرویس حوزوي روغتون او د کابل الشفا روغتون د بیا رغونې پراختیا او د عصري طبي تجهیزاتو برابرولو اړوند خبرې کړې دي. جلالی د روغتیايي سیستم پیاوړتیا لپاره د روغتیايي کارکونکو ظرفیت لوړول، د خدماتو پراختیا او په تجهیزاتو کې د روغتونونو سمبالېدل اړین بللي او په همدې موخه یې د چین له سفیر او تخنیکی ټیم څخه د میرویس سیمه‌ییز روغتون بیا رغونې او پراختیا اړوند د لا پاملرنې غوښتنه کړې. وزیر زیاته کړې چې د چین سفیر په یادو برخو کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به روغتیا وزارت سره د ګډې همغږۍ له لارې د میرویس سیمه‌ییز روغتون د بیا رغونې او پراختیا چارې پیل شي. نوموړي دغه راز ویلي چې هڅه کوي د الشفا روغتون اړوند هم خپله هر اړخیزه همکاري وکړي. هند د افغانستان ختیځ کې د وروستۍ زلزلې ځپلو لپاره بشردوستانه مرستې لیږلي دي. د هند بهرنی چارو وزارت ویان راندیر جیسوال د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزله ځپلو سره د یاد هیواد د بشري مرستې له لیږلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه مرستې له هغې ژمنې وروسته استول شوي چې د اسلامي امارت بهرنی چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د هغه هندي سیال ایس جي شنکر ترمنځ د لیدنې پر مهال وشوې. یونیسف د انجونو د ورځې په مناسبت د انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د افغانستان د زده کړې سیستم په لویو ننګونو کې دی، خو د بیا رغونې فرصت پاتې دی. دوی ویلي چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او لومړنیو زده کړو کې پانګونه کول خورا مهم دي، ترڅو پرمختګ خوندي وساتل شي او زده کړو ته هر نجلۍ او هلک لاسرسی ولري. کورني خبرونه همدومره د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنۍ
رسنۍ فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله په امان.